لورې دا نغاره ده څه وه؟ پته نه لګي مورې په کلي کې څه چل شوی دی نو خدای دې خیر کړي چې بیا به څه چل شوي. دا کار د دې د کولو دا کوم کار دی وکړو ټول کلی ځان پورې وخاندولو. یا خورې د څه نه خبر یې او که نه د پرخې د خدای پاک بیخ بنیاد وویستې کې ټول کلی ځان پورې وخاندولو. تور پې ولګېدو تور. وی ډوبه شم اوس خو به دا ټول سړي په موږ بې باوره شي. یا خورې دا پیغله لور خور څوک په کور ساتي چې په ښه بده پوه شي نو زر یې واده کول پکار دي. چې دا خلک ولې نه پوهېږي هلک څوک و؟ ملنګې و لورې ملنګې. وای خدایه توبه 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 په دې تورې چرسي بنګي کې دې څه لیدلي وو؟ یا خورې د زړه خبره ده چې په چا ورلو. او زمونږ پکې څه کار دی چې چېرته نه کار هلته څه کار. څه وکړم چېرته لاړه شم دلته خو خدایه څه څه وکړم. مورې دا خلک څه په بله بله سر دي ما هېڅ نه دي کړي ما هېڅ نه دي کړي مورې. څه ووایم بچې زه خو چاته هېڅ هم نشم ویلی. ورته ووایه که نه مورې چې زما د لور لمن پاکه ده. زه به د چا چا خوله بندوم د چا چا. دا ولې مورې دا ولې خلک د خپل مطلب او د غرض دپاره د بل په کور کې اور لګوي ولې بې ځایه تور لګوي مورې. دا د غرض دنیا ده دلته هر سړی خپل غرض لیونی کړی دی. موږ خو چا سره بد نه دي کړي موږ خو د چا ملاس د غوا هم نه ده پازولې. څه ووایم بچې څه به کېږي. رورا ما بچ کړه زه بې ګناه یم بچ مې کړه بې ګناه یم زه د دې کلي د دې خلکو دې شور نه مې پټه کړه بچ مې کړه رورا بچ مې کړه. مورې السلام علیکم شمروز خانه. وعلیکم السلام حسن خانه په خیر په خیر. څنګه ښې جوړې؟ شکر دی. وایه که نه السلام علیکم. وعلیکم سلام. لوی سړی شي. چای بس کې کړو رای؟ نه ډېره مننه. حسن خانه خبر شوی یم چې سبا په کلي کې څه جرګه ده. جرګه؟ د څه جرګه؟ نه چې ته خبر وې نو ما ته دې وی ولې نه چې نو د دواړو کار مې تمام کړی وي. سړیه د خدای خاطر وکړه ما ته خپله لور معلومه ده هغې خو تاله د ګودر نه اوبه راوړې. ما پسې به د حجرې ته سوال جواب کړی و چې اوبه نه وي ما به په خپله راوړې وې. څوک و چې تا پسې مې درلېږلې وې؟ ولې دی نو څه دی نو که دی وی نو هغه به په دې ماښامي کیسه لتله او موږ څه خبرو چې دغه ملنګې چرسي بنګي به هلته ناست دي. ملنګي ته ګوره او زما په لور دغو به زه خوښ شم ګورم به ورسره. خدای دپاره زما لور بچ که زما لور بچ که. زه یې منم چې بې ګناه ده خو دا مې واوره که جرګې دواړه وجل نو بیا دواړه ګناهګار دي او ورسره تم تا به م وجنم تا هم ژوندی نه پرېږدمه. یا الله په جولې کې مې خیر واچوې خدایه. استاد جي په خیر په خیر. شمروز خانه په خیر. په خیر څنګه استاد جي؟ شمروز خانه جوړې ښې استاد جي. خیر دی. د کوم اړخه؟ دې ښاریې پورې لږ ورغلی وم څه کار مې و. خیر و؟ او خیر و د دې هلکانو کتابونه کم وو په هغې پسې ورغلی وم. ډېر په ښه موقع راغی استاد جي د یو خپل بنده سره به د لیده کاتم وشي. خپل بنده سره؟ هاو هلکو تاسو ورځئ زه درځم ورشئ. خپل بنده څوک دی؟ ته راځه که نه استاد جي. ښه ټیک شو. چې وی ګورې ډېر به خوشحاله شي.
حسن خانه وګوره څوک مې درته راوستلی دي تاسو د کلي د جومات استاد دي هر کله السلام علیکم حسن خانه څنګه یې؟ الله شکر دې جوړې کېنه 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 استاد جي کېنه وای وای الله خیر استاد جی خدای چې روغ رمټ مې ولیدي د خدای بنده اډو وینا چې د خپل خلکو ته پوس خو سره حکم کنه بس استاد جی ورکه پسې ګرځه خپل غل مې لا موندلی نه دی او دغسې کلي ته درتلی نه شي ما ته پته ده چې تا خپله پښتو راټینګه کړې ده خو کله کله لویه پښتو هم راټینګول پکار دي لویه پښتو تا ته پته ده چې زمونږ په دې کلي کې یوه ډله داسې هم ده چې هغوی میدان ښایسته دي هغوی د بل په شر کې خپل خیر لټوي د نادان او د سلامت لا خبره خو به نه کې که نه استاد جي صحیح دي وپېژندل ولې استاد جي بیا یې څه لوبه ګرمه کړې ده څه زورور خلک دي خپله سرزوري چلی او ملک صاحب د ملک صاحب خو تا ته پته ده چې هغه غریب طبیعته سړی دی ځکه خو په دې کمزوری پاتې دی او پاتې شو د کلي خلک نو د کلي خلک غریبانان د دوی د ویرې څه نشي ویلی